پرون د معاهدې خبره وه، بې وفا علی العهد وه، بیا حذر من الغدر و. اوس دا چې د کفارو سره معاهده وشوه، خو بیا کفارو د معاهدې نه خلاف ورزي شروع کړه. سړی په دې باندې وپوهېدو چې دغه خلک وفا نه کوي، نو مسلمان به بیا داسې نه کوي چې د غدر په شکل چې ښه دی دا مخالفت وکړو نو ته یې هم وکړه، چې دا جرح مسلمان ته راجع نه شي. د مسلمان د طرف نه به بیا په ښکاره اعلان کېږي چې نوره مقاطعه ختم. فانبذ الیهم علی سوا، دا معنی چې بیا د هغه غدر نسبت چې مسلمان ته ونه شي. اهل مکه د صلح د حدیبیې په وخت کې د پیغمبر علیه السلام سره د 10 کاله جنګ بندي معاهده وکړه، خو چې لږ وخت و مخکې قصه موږ تاسو ویلې وه، هغه حلیفان خو په حکم د دی کې وو. اهل مکه جګ شو، د خپلو حلیفانو ملاتړ یې وکړو، د نبي علیه السلام په حلیفانو یې د شپې حمله وکړه. خیانت شروع شو. و چې خیانتونه شروع شو، معاهدې ماتې شوې د دی د طرف نه. په 9 کال چې حضرت پیغمبر علیه السلام صدیق اکبر امیر د موسم مقرر کو، حج ته یې لیږو. نو اول دته، وروسته بیا چې حضرت علي پسې ولیږو، بیا اعلامیه ورکړه د سورت برات آیتونه چې نور د مسلمان او د کافر په منځ کې معاهده نشته. خو هلته به اعلانونه کوئ. هغه اعلانونه حضرت علي صاحب ذمهوار شو، دا نور معاونین وو. صدیق اکبر هم اعلان کو، حضرت علي هم اعلان کو. حضرت ابو هریره وی چې صدیق اکبر زم ولېږلم، ځای ځای ته هر ځای ته به ملګري لېږل، اعلانونه به کوي. د سږ نه بعد مشرک به حرم شریف ته نه راځي، ځکه په 10 کال د هجرت چې پیغمبر علیه السلام حج ته تلو بیا مشرک نه و. په مکه معظمه به لوڅ طوافونه ذاتي نور نه کېږي. او هغه د تیرې معاهدې په باب چا چې معاهده کړې وه ماته کړې ده، دوواري د تجدید امید نه لري، هغه ته ذاتي نور تجدید نه کېږي. چا چې تر اوسه معاهده نه وه کړې، د نوي عهد هم ته امید نه کوي. او صرف هغه چا چې معاهده کړې وه او په معاهده یې وفا کړې، تر اوسه پورې خیانت نه ده کړی، د هغو تر خپلې مودې پورې چې څومره معاهده ده، زموږ د طرف نه کار نشته په هغو باندې. خو دا چا نه چې معاهدې ماتې شوي دي، زموږ د طرف نه ذاتي اعلان ده، خبردار اوسېږئ، دواري امید د تجدید د عهد مه لرئ، زموږ او تاسې معاهده ختمه. پیغمبر علیه السلام په ښکاره باندې دغه کړه. نور دا چې اعلان د حج اکبر په ورځ وشو. حج اکبر څه معنی؟ زموږ د پښتنو حج اکبر نه، د حج ورځ ته حج اکبر وي. ولې دغه اکبر وي؟ دا بل عبارت کې اختصار ده، من اجل قول الناس الحج الاصغر، لاندې نقطه وشل کې ای العمره. عمرې ته د حج اصغر ویلې، نو حج ته حج اکبر. زموږ خلکو کې خو رواج دا ده چې د عرفات ورځ د جمعې په ورځ باندې راشي، حج اکبر د 2 حجو ثواب لري. تعبیرونه هم دا کوي، په د مکه معظمه کې چې اوسېږي د عوام، دومره حجونه مې کړي، یو مې حج اکبر کړی ده، 2 حجه. هغه ته په هغه حیثیت حج اکبر نه وي، مطلقا حج ته حج اکبر ویل کېږي، عمرې ته حج اصغر ویل کېږي. او هغه حج چې د عرفات ورځ د جمعې ورځ راشي، د هغه ثواب تر نورو حجونو یو په 80 زیات ده، یو په 1 نه، یو په 80 زیات ده، ځکه د جمعې د ورځې عمل د نورو تر اعمالو نه یو په 80 زیات ده. درود شریف چې څوک په حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په نورو اوقاتو کې وی، الله تعالی او ملایکې په دغه انسان باندې 10 واره درود وی. خو چې څوک د جمعې په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام باندې درود وی، الله تعالی او ملایکې په دغه انسان باندې 80 واره درود وی، دی و درود په مقابل کې. باب اثم ما عهد ثم غدر وقول الله جل جلاله والذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الايام. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال وقال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد النعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبئوا دينارا ولا درهما فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة رضي الله عنه قال إي والذي نفس أبي هريرة رضي الله عنه بيده عن قول الصادق المصدق قالوا عم ذلك قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. څوک چې معاهده وکړي بیا معاهده بیرته ماته کړي غدر وکړي نو دغه ډېر لوی جرم او لویه ګناه ده. لکه د اهل کتابو حال قبیح چې خدای پاک دغه ذکر کړی دی دغه بدبختانو عادت دغه ده چې وعده کوي بیا بیرته ماتوي نو مسلمان به داسې نه کوي. دغه وجه نه حدیث کې راغله 4 علامې د منافقت دي که 4 سره په چا کې موجود وي دا خو لکه خالص منافق که یو کې موجود یو خو د منافقت کې په یو 4 شیانو کې یو چې خبرې کې دروغ وي دوم چې معاهده وکړي بیرته غدر کوي دریم چې کنځا جنگ د چا سره شروع شي کنځا ډېرې پکې کوي څلورم چې وعده د چا سره وکړي وعده خلاف کوي. دا بل کې حضرت علی کرم الله وجهه چې کوم شی د صحیفه کې دا هغه بیانوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ویلي د مدینه منوره د عائر غرنه تر پلانکه پورې دا حرام ده څوک چې بدعات کې کوي یا مبتدع ته ځای ورکوي د الله او د ملایکو د ټولو خلکو پیغه لعنت ته نه یې فرجي عمل قبلیږي نه یې نفلي عمل قبلیږي. دوم د باب سره مناسب دغه ده ذمه د مسلمانانو ټوله یوه ده یا صحابها ادناهم اوس چې مسلمان چاته عهد ورسره وکړي یو چا سره ذمه یې ورکړه نور جګ شو دغه ذمه یې ماته کړه د سړي سره غدر وکړه نو په دغه باندې العیاذ بالله د الله لعنت ته د ملائکو لعنت ته د ټولو خلکو لعنت ته نه نفلي عمل قبلیږي نه فرجي عمل قبلیږي. دا د عهد خلافات دومره لوی جرم ده چې الله تعالی او ملائکه ټول خلک پیغه باندې لعنت وي او نفلي او فرجي عمل دغه انسان دا نه قبلیږي. حضرت ابو هريره او وروسته روایت اخرینه جز دا ده چې هغه وخت به تاسې څه کوئ د خلکو ته وی جبایه دغه جزیه چې په خلکو مقرره وي چې 1 روپۍ به هم بیا څوک نه درکوي دینار او درهم چا ورته ویل دا به څنګه پیښیږي خو مسلمان ته خو خدای قوت ورکړی ده هغه مغلوب دي جزیه په مقرره دي ده ورته ویل او دا د صادق مصدوق په خبره کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي کړې ده ما د په غزاد قسم چې د ما روح دیغه په لاس کې ده چې الله تعالی ده دا وخت پر راځي ولې پیغمبر علیه السلام په خبر کې د ما شک نشته یغه دا ویل دي چې کله د اهل ذمه سره مخالفتونه شروع شو نو د اهل ذمه زړونه به خدای واړي اوس خو مرعوب دي الله مرعوب کړي دي خپل ملک پروت ته جزیه درکړي مرعوب کړي دي الله مرعوب کړي خو چې د تاسو طرف نه خیانتونه شروع شي دې زړونه به خدای سخت کې چې سخت کې مقابله ته ودرېږي روپۍ بدر باندې کی باب نبيه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت العمش قال سالت ابا وائل شهيد تصريف قال نعم فسمعت سهلا بن حنيفه يقول اتهم رايكم رايت اليوم بجندل لو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا اسيافنا على عواتقنا لامر يخدعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه غير امرنا هذا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن ابيه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال حدثني ابو وائل قال كنا بسفين فقام سهل بن حنيف فقال ايها الناس اتهموا انفسكم فانا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل فقال بلى فقال أليس قد لنا في الجنة وقد لهم في النار قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا أن نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا فانطلق عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ما قال النبي ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه إلى آخرها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتح هو قال نعم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة
عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها قال نعم صليها. د معاهدې بیان دا اصلا مخکې موږ تاسو قصه کړې وه د حضرت علي کرم الله وجهه د حضرت معاویه رضی الله عنه په منځ کې چې مشاجرات زور واخیست یو وخت داسې راغی چې د حضرت علي صاحب ډله په کامیابي وه په دغه وخت کې حضرت معاویه صاحب د طرف نه د حضرت عمرو بن عاص په مشوره باندې د صلح پیشنهاد وشو. دلته بعضې خلکو صلح نه منله چې اوس تیار مو کامیاب یو څنګه صلح وکړو. هغه ځای کې دغه حضرت سهل ورته ویلي اتهمو انفسکم تاسو ته خیال دا درځي چې په معاهده کې به موږ نقصان وکړو کله په معاهده کې ډېر لوی خیر وي. اوس نو ذاتي هغه خبر چې ذکر کړي د صلح د حدیبیې شرایطو تفصیلي هر څه موږ تاسو بار بار ویلي دي. څومره سخته معاهده وه سختي په چا وه خو په ټوله په مسلمانانو باندې وه داسې شرطونه وو چې قابل د برداشت نه وو خو موږ نه منل. حضرت عمر صاحب څومره حتی حضرت نبی علیه السلام ته څومره تیز وغږېده صدیق اکبر ته څومره تیز وغږېده لیکن انجام د صلح څومره ګټور شو. خدای پاک د هغه په برکت باندې صلح فتح مبین راوستې چې په 19 کاله د نبوت کې دومره کار نه وشو لکه دغه د صلح د حدیبیې نه بعد چې په کم وخت کې څومره کارونه وشول. نو دا معنی په معاهدې نه د سړی منډې نه وایي اگر که تاوان هم ورسره تړلی کله د خیانت مطلوب وي خو لیکن کله کله مسلمانانو ته په معاهده کې ډېر لوی خیر وي لهذا معاهده چې وشوه بیا به نو غدر نه کوي وفاداري وکړي. باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم به قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا 3 ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعنك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي رضي الله عنه امحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه والله لا أمحوه أبدا. قال فأرينيه. قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام أتوا علي رضي الله عنه فقالوا مر صاحبك فليرتحل فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. صلح مو مخکې ذکر کړی صرف عنوان دا ده مصالحت کله په 3 ورځو وي هم روا ده. دلته صلح شوی چې آینده کال ته به تاسې 3 ورځې راځئ خبر په دې کې صلح د حدیبیې کې ساق خو به بیرته ځي خو آینده کال ته به 3 ورځې راځي. هغه صلح باندې نبی علیه السلام وفا وکړه کار ته لاړ 3 ورځې چې تېرې شوې مشرکینو حضرت علي صاحب وغوښت چې صاحب خپل پوی که موده پوره شوه د صلح چې 3 ورځې و نور ځئ نبی علیه السلام ذاتي را روان شو بیرته راوخت. باب الموادعة من غير وقت وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأخبركم على ما أقركم الله به. اوس کله بیا تعین د مودې نه وي پکې یهودو د خیبر چې مطالبه وکړه چې موږ به د تاسې بزګري کوو موږ پرېږدی نبي علیه الصلاة والسلام تعین د خاص مودې ورته ونه کړو داسې ورته ویلې أخبركم على ما أقركم الله به چې د الله تعالی د طرف نه څومره نور خو دته وحی نازل دي احکام ورته معلوم وه چې کله د حکم وشو نو بیا به ځای د هغه نه کې نه تعین د مودې ونه شو. باب الترحيج في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جرره تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في بئرهم.
دا بیا د بدر واقعه مخکې موږ تاسو ویلې ان مشرکینو ورځول کوی ته روا شو. پیغمبر علیه السلام د مشرکینو سرداران وروغورځول، خو په روپۍ یې خرڅ نه کړه چې مړی په خرڅ کې روپۍ تر واخلي، په روپۍ یې خرڅ نه کړه، اما کوی ته یې وغورځول. خو په هغو کې آیې وې چې ورکش کوو چې نبي علیه السلام څو نفرو ته ښېراوې کړې وې، نور خو یې ټول هلته مو وغورځول، خو د هغې وجود نه ډېر غټ و چې کش کوو یې اندامونه یې سره وشکېده، هغه یې ور وانهچو. باب اسم الغادر للبر والفاجر. به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال احدهما ينصب وقال الاخر يرى يوم القيامة يعرف به. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب بغدرته. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإذخر. معاهده پایبندی خو بار بار تاکیدونه پکې راغله اوس د آخرت انجام ذکر کوي. چا چې د چا سره غدر کړی بیا للبر والفاجر کې لاندې نقطه اوږد تفصیل ذکر کوي. نیک سړی د فاجر سره غدر وکړي که فاجر د نیک سړي سره غدر وکړي، هر یو چې د چا سره غدر وکړو دا د غدار علامه به په قیامت کې جنډه وي. او مخکې موږ تاسو ویلي و تر ټولو نه لوی غدر د امیر عامه ده، د هغه جنډه به د کوناټي سره شاخه ولاړه وي لکه سایکل چې سپورې شاته بیرغ یې پسې ټول خلک به پیژني چې دغه انسان غدر کړی ده. دا به د قیامت علامه سزا خو به خپله سزا وي، خو دا به د شرمولو علامه وي چې چا هم غدر کړی ده په دنیا کې، د چا سره یې کړی، که د بر سره یې کړی، که د فاجر سره کړی، په ورځ د قیامت باندې به د ده د غدر نشان جنډه د ده په څنګ کې ولاړه وي، هر څوک به په دغه باندې پېژني. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليهم. وقال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين وهين مثل لين وليل وميت وضيق أفعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم لغوب اللغوب أن نصب أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن الشداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا فقالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بعد بدأ الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران رضي الله عنه راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقالوا اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي تقطع دونها السراب فوالله لوددت أني تركتها. وروى عيسى عن رغبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني
فيكذبني وما ينبغي له أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. كتاب بدء الخلق. خلق نه مراد مخلوق. د مخلوق بیا جزئیات وروسته لږ لږ اسمانو ځان ته، د مځکو ځان ته، د ستوریو ځان ته، د هواو ځان ته، د جنیاتو ځان ته، د ملایکو ځان ته جزئی شیان هم ذکر کوي، خو مراد مجموعه مخلوقات دي. د دې لنډ خلاص دا ده چې دا مخلوق نه و، بیا الله پیدا کو. تخلیق پیدا کول ته ویل کېږي. خالق و مخلوق دا نسبت خپل تخلیق مابین کې غواړي. رب کریم دا عالم د نیستی نه هستی ته راوایست، خو الله تعالی موږ بیا په دې پوه کوي چې دوواري ژوندون بیا هم شته، دغه به بیا بیرته پانې کېږي چې دا د نیستي نه مې هستي ته رایستلي، دا به بیرته پانې کېږي، خو بیرته به د دومې پناه نه بعد بیا زه پیدا کوم، او هغه دومه پیدا کول آسانه هم دي. دغه هم د مخلوق د تجربې په موافق خبره کړې. مخلوقاتو کې اول کمپنۍ چې دا ګلاس جوړوي، نو اول وار چې مخکې مثال سابق نه یې لیدلی مشکل وي. یو وار چې ګلاس جوړ شو بیا خو جوړه معامله ده، بیا خو اسانه ده. اوس د کفارو حماقت بې عقلي ته وګوره، دا معنی چې اول خالق د موږ الله تعالی ده، خو دا بیا نه معنی چې د مرګ نه بعد به بیا څنګه ژوندي کوي. من یحیی العظام وهی رمیم. اول منی دواری او دستور خدا دا چې دواری خو اسانه وي تر اول، اخو د مخلوق په نسبت هم اسانه وي. نو رب کریم یې اول وار پیدا کول زه ستړی کړی یم چې تاسو دا اشکال پیدا کیږي چې اول وار خدای نه خسته الله تعالی په دومره تکلیف دا مخلوق پیدا کونو دواری به څنګه پیدا کی، چې اول وار ما پیدا کو بغیر د دینه چې هیڅ نوع د ذری په انداز باندې تکلیف نه و، ځکه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نه اسباب ته ضرورت لري، نه مادیاتو ته ضرورت لري، نه معاون ته ضرورت لري، نه مادي ته ضرورت لري، او تشتم ضرورت نه لري. نو هغه خو اسانه ده. بیا نو په د مابین کې ضمناً دا یو حدیث مکرر ذکر کوي، حضرت عمران ابن حسین وی چې زه راغلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته، اوښ مې د باندې وتړو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بنو تمیم راغله، پیغمبر علیه السلام زیری ورکړ، یو ورته ویل زیری دې ډېر راکړې، موږ په روپۍ پسې راغلي یو روپۍ راکړئ، ته زیری راکړې. د نبي علیه السلام مخ مبارک اثر د خفګان ښکاره شو. ولې پیدا د دین دپاره یو غواړي دنیا. نبی علیه الصلاۃ والسلام خو دین بیانوي، دغه نه تنګي ښکاره کړه. نو ځکه د یمن خلکو ته یې ویله چې دو خو بشرا نه کړ، قبول ته یې قبوله کړه. یمن خلک دا دوم روایت کې موږ راغلي د دغه دپاره وو چې دا علم موږ ته حاصل شي، دا دنیا الله تعالی څنګه پیدا کړه د باب سره مناسب ذاتي بدء الخلق. نو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان ورته شروع کړ. دا بیان ډیر تفصیلي و چې هغه وروسته روایت کې حضرت عمر فاروق وی چې د ابتدا د وخت نیولې تر هغه وخته چې جنتیان جنت ته داخل، جهنميان جهنم ته داخل، ټول بیان کړه. خو چا یاد چا ویر تقدیر ټول مخکې شوی. نبی علیه السلام د تقدیر نه غږېدو مخکې موږ تاسې شبیر احمد عثماني صاحب او شانوشاه کشمیري صاحب دغه خبرې کړې وې، کشف چې کېږي سینه صفا شوي، لوح محفوظ ښکاره شي. په لوح محفوظ کې ما کان و ما یکون ټول لیکلي دي که نه دي لیکلي. د هغه لوح محفوظ نه غږېدو تر قیامته پورې د جنت دخول او د جهنم دخول ټولې بیان کړه. خو په دغه مابین کې چې بیان شروع د خبره اوږده شوه، څوک راننوته ما ته یې ویل حضرت عمران ابن حسین وی چې اوښه دې لاړه. زه چې پسې ور ووتم دومره لرې تللې وه چې د ما او د اوښې په منځ کې سراب، هغه د تیږو سر نه ید لکه اوبه چې لیدی کېږي، خو اخر خو مې راوینې وه. لیکن عجب مجلس رانه تیر شو، عجب بیان رانه تیر شو. وروسته ارمان کې کاشکې چې دا اوښه مې د ورکه وای نه وای تللی، خو چې هغه بیان د مانه نه وای تیر شوی. حضرت پیغمبر علیه السلام ځکه حضرت عمر صاحب چې بیا بیان کړه چې د ابتدا د خلق نه نیولې تر جنت و دوزخه پورې دا سلسله یې ټوله بیان کړه. نو دوه خبرې شوې،
یو دا د تخلیق د عالم ده، یو تقدیر د عالم ده. تخلیق هم الله کړی، تقدیر هم الله تعالی کړی. تقدیر مقدم ده تر تخلیق. څه شیان چې نن پیښیږي دغه خدای پاک د اسمانو د مځکې د پیدایښت نه مخکې له 50,000 کاله لیکلي وو. د هغه نه مخکې هلته لیکلي وو. په هغه کتاب کې د امید ځای دغه هم ده چې الله تعالی دا هم لیکلي ان رحمتي سبقت غضبي. الله رحم بیخي ډېر ده تر غضب د الله. 20 کاله په ګناهو کې تیر کې، په آخر کې په اخلاص توبه وباسي، الله یې ټول ورماف کړي. 50 کاله په کفر کې تیر کې، په آخر کې کلمه وي، په ایمان باندې مشرف شي، الله د 50 کالو کفر ټول ورماف کړي. نو دا تقدیر ازلی د موږ ایمان ده چې تقدیر شته، او تخلیق صفت ذاتی د رب کریم ده. الله تعالی دغه خالق ده، بل څوک خالق نه ده. تخلیق ده کړی ده، او په الله تعالی په اول پیدایښت په دواري عود کې هم هیڅ اشکال نشته. هغه الله وعده کړې ده چې لکه اول مې چې مخلوق د نیستي نه هستي ته راوستلی، بیا به د آدم نه بیرته بیا هستي ته راباسم. باب ما جاء في سبع الدين وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن لا يعلم والسقف المرفوع السماء وسمكها بناءها والحبك استواؤها وحسنها أذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم وحاها دحاها بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومه مسهرون. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا ابن عنيد عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين اناس خصومة في ارض فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك فقال لها ابا سلمة اجتنب الارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من 7 أرضين. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شيئا من الارض بغير حقه خسف به يوم القيامة الى 7 أرضين. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة بن هشام عن ابي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه انه خاصمته اروى في حق زعمت انه انتقص ولها الى مروان. وقال سعيد انا انتقص من حقها شيئا اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 أرضين. قال ابن ابي الزناد عن هشام عن النبي قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. مزکم الله تعالی و پیدا کړی دي لکه اسمانونه و خو معروف دي. مزکم هم آیات راځي خلق 7 سماوات، بیا رب کریم و من الارض مثلهن، او احادیثونه نور د احادیثونه کوي تاسو یاد وي تفصیلی موږ تاسو په مسلم شریف کې ویلې څوک چې ولويش ځکه پردی لاندې کې په ورځ د قیامت په و طبقه مځکه کې نه نوځي و طبقه کې نه نوتل خو پر عدد دي چې و طبقه خو وي نو مځکه و طبقه ده لکه اسمان و طبقه د مځکه مو طبقه